کابل کې سلګونو قهریدلو ځوانانو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تښتونې او ربړونې په غبرګون کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل تښتول شوي او شکنجه شوي چې اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. بیګا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار شو. په کابل کې لاريون والو نن له حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان سفارت وتړي، سفیر وشړي او له اسلام آباد څخه د افغان سفیر نجیب الله علي خیل بیرته وغواړي. افغان دولت ته دا پکار دی چې د پاکستان سفیر لاس کې ورته وتړي او ورته پنجاب ته ولېږي چې موږ ته نه یې پکار سفارت دلته بند کړي او ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې تر هغه مودې پورې بند کړي چې څو د دې پیښې څېړنه نه وي شوې، علایمې نه کتل شوي او سزا ورته نه وي. و ما خواهان از این هستیم خصوص از تمام کشورهایی که منافع افغانستان را میطلبند، به خاطر منافع افغانستان کار میکنند، بیایم دست به دست همدیگر بدیم تا این سفارت ملعون پاکستان که همیشه در جنگ های داخلی افغانستان سهم فعالی را داشتند و نگذاشته مردم افغانستان آب خوشی از گلویشان پایین بره، بیایم دست به دست همدیگر بدیم تا این کشور ملعون دیگر نتونه در کارهای افغانستان دخالت بکنه. دیگر پښتنه د نړیوالو ټولنې او دلته د افغان دولت داسې د دې پیښې په اړه باندې له پنجاب څخه د سفارت څخه سپیناوی وغواړي. د لاريون تنظیمونکو هم د یو پریکړه لیک په لوستلو له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پاکستان په رسمي توګه ترهګر هیواد یاد کړي، ځکه په خبره یې حالته ان ډیپلوماټان هم خوندي نه دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې په بین الملل کې د افغانستان د موضوعاتو اړوند د پاکستان پر ضد ژر تر ژره رسما دعوا پرانیزي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله پخواني ولسمشر حامد کرزي، سیاسونو، دینی عالمانو، ټولنیزو او مدني فعالانو او د ټولنې بیلابیلو اقشارو د یادې پیښې د غندنې ترڅنګ د قضیې د تعقیب غوښتونکي شوي دي. په مقبوضه پښتونخوا کې پښتنو سیاستوالو ایمل ولی خان، منظور احمد پشتین، آفتاب شیرپاو، محسن داور او ګڼو نورو دا کړنه په اسلام آباد غونډې سیمې کې د پاکستاني حکومت لپاره شرموونکی عمل ګڼلی او ویلي دي د افغان سفیر لور لا درکه کول او پرې تشدد د ټولو پښتنو افغانانو توهین دی. دوی زیاته کړي دا پیښه پاکستان کې د اخلاقي زوال انتها کوي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمېر افغانانو یاده پیښه بوږنوونکې بللي او پر افغانانو یې غږ کړی چې د پنجابي یرغل او استعمار پر وړاندې د درېدنه وکړي. دوی لیکلي ISI په داسې مهال اسلام آباد کې داسې عمل کړی چې پاکستاني پوځیان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان دولت خلاف د طالبانو په ملاتړ جنګیږي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو څخه غوښتي چې باید اسلام آباد پرېږدي ځکه هلته خوندیتوب نشته. دا اول ځل نه دی چې پنجاب کې د کوم افغان ډیپلوماټ بې حرمتي کیږي، بلکې تر دې وړاندې هلته د طالبانو د رژیم پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف هم د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف امریکایانو ته سپارل شوی. افغان سفیر عبدالخالق فرحي څو میاشتې لا درکه وو او د کونړ پخوانی مرستیال والي هم پاکستان کې د تښتونکو له لوري تښتول شوی وو. د چارو د کارپوهانو په آن پاکستان یو داسې هیواد دی چې هلته د اخلاقو، اسلام، ټولنیزو دودونو او انسانیت په نوم څه نشته او داسې وحشي ملک سره اړیکې هم د هیوادونو په زیان دي.